سلامونه احترامات خدای د وکړه کې چې روب وای جوړ وای ادم ما څخه کې ولاړو چرته چې موټر داخليږي ښه ګټ کې ولاړو نو زه زه په خلاګه وخر او تر شامه روان ډډوال د کمرې په برخه کې همکاري کوي دلته د دغه دروازې یا د دغه پارک مسولین ما سره ولاړ دي غواړو د څه پوښتنه وکړو تاسو ته وضاحت دې کو تاسو ته گزارش درکو چې دلته سره روان دي په لومړي کې خو مونږ چې د خور روانو خدمات تر یوه خاله به خو د یوې لارې نو د دغې لارې د هغې لارې په اړه به موږ د دې نه پوښتنې کوو لومړي سر کې تا ته سلامونه احترامات او د نورو ملګرو ته دا راته ووایه چې دغه لار لاندې یوه بله لار تاسو یې ورته وکړه مخکې له خبرو دا لاره چا جوړه کړې دغه چا جوړه کړې ده مننه کوم عبدالرحمن چنار یم د یارین هاشمي شرکت یو نماینده دغه لار چې د کوچانو په کلي چې کومه لاره راختلې ده دا خلیفه صاحب جوړه کړې ده د بار د 15 کډک په صحابه باندې چې کومه لاره په صحابه ماته راختلې ده دا هم دغه د شرکت مسؤلین چې د یارین هاشمي شرکت مسؤلین چې دي هم دغه لاره جوړه کړې څومره دلته پر موظف یاست یعنې څومره کار کوئ دلته د دې شرکت سره دلته تقریبا تر 15 شاخو کې کسان لري چې په هره برخه ته موږ کسان تقسیم کړي ډېره مننه دا وروستۍ کې دا راته ووایه چې دلته د ورځې څومره سیلانیان داخلېږي څومره ځوانان دلته چکر ته راځي عید کې همداسې د عید نه وروسته تقریبا د اختر په ورځو پورې پارک لري لومړۍ ورځو کې تر 2.5 زره موټرو پر زیات کسان د ادم سیمې ته داخل شول په دواړو دروازو باندې او د اختر نه وروسته چې ورځو کې د صحیح څه کمبود و خو خیر د بیا هم تقریبا د 15 زره په شاخو کې موټر داخل شوی د ادم سیمې په لنډو ټکو کې خو سوالو ته وضاحت ورکړه چې دلته خدمات تر کومه بریده پورې ښه دي چې دوی وکولی شي دلته راشي بالکل دا قرارداد خو تاسو فکر وي اختر ته تقریبا یو 2 ورځې پاتې وي چې یارین هاشمي شرکت د کرنې مزرعې وزارت سره د ادم تفریحي سیمه قرارداد وکړو نو تقریبا د لومړۍ قرارداد چې د یوه میاشتې پورې دوام لري ان شاء الله په راتلونکي کې به د قرارداد غځول کیږي او بېلابېل اسانتیاوې به د ادم برخه کې تاسو په سترګې وینئ ان شاء الله ډېره مننه تاسو د هارون هاشمي شرکت یو کارمن خبرې واورېدې نو تر موږ سره پاتې شئ ادم ما ډېره ښایسته سیمه ده تاسو هم کولی شئ چې په آزاد ډول ادم ما ته راشئ تر پایه